سلامونه نیکی هیلې لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ما بل ورځ یو لایف وکړو د افغانستان او د پاکستان په باره کې چې څه را روان دي څه به کیږي او کومو مشکلاتو سره به خصوصا پاکستان مخ کیږي نو په دې باره کې مې لایف وکړو هغه زما لایف تقریبا 1.5 میلیون کسانو زما په پیج کې کتلی دی او ما چې کومې خبرې 3 ورځې مخکې کړي هغه نن بي بي سي بالکل امقه خبرې نن بي بي سي وکړي د پاکستان په باره کې چې پاکستان سره څه کیږي او څه را روان دي نو دا لایف به انشاءالله چې پروت وي دلته به انشاءالله زموږ خبرې بې ځایه نه وي موږ مخکې هم دا ویلي چې جرنده که د پلار ده خو په وار ده چې څه کري هغه به ریبي وی کله دا دی وار او کله د ابا وار نو اوس د ابا وار دی نو تاسې باندې دا ویډیو ګورم تاسې وګورئ چې د پاکستان په باره کې او دا سړی چې دی دا کوم دغه نه دی چې یاره دا نفرتونه خوري دا د وګورئ چې د پېښور پښتونخوا کې کومه پوهنتون کې دغه دی ما دغه سر لوستی نه دی وبخه خو زه در باندې د ویډیو ګورم بیا تاسې سره د ټولې خبرې کوم چې څه را روان دي او څه به کیږي نو تاسې خپله دا واورئ دا خبره او زما په خیال دغه جوکاو چې د امریکا لپاره ښه نه دی د دریم ډایمنشن چې واقعي امریکا نه غواړي چې دا کم په طریقه باندې طالبان راغله او طالبان چې د امریکا لپاره دا اول زما خیال سره دا دی چې د ټول غټ چې کوم اثر دی هغه به اقتصادي وي ډول په دې باندې دغه پابندیانې لګي شاید په فیټ اپ کې دوی بل لسټ ته واوړي بلیک لسټ چې ورته ویلی شي په ایم اف کې د دوی په د قرضو مسلې راشي دویم چې کوم اثر دی هغه به ډیپلوماټیک وي پاکستان به نور هم آیسولیشن سایډ ته لاړ شي مطلب کوم ملکونه چې دي د امریکا په وینا باندې په یورپ کې الریډي یورپي یونین څخه پابندیانې لګولې دي دغه شانتې نور ملکونه دي زما خیال د هغه زیاده هم مسلې راشي ایون دې ټایپ کې سعودي عرب هم داسې یو ملک دی چې هغه په 90s کې موږ سات را کړی هغه به موږ برانه کې دغه شان چین چې دی نو هغه الریډي زموږ سره په مسلو کې دی دا ډیپلوماټیک کوم څه ډایمنشن چې دا هم دی د هغې نه علاوه چې بل دی دریم نمبر هغه عسکري ډایمنشن دی پاکستان باندې به پابندیانې لګي هغه فوجي پابندیانې وي فوجي پابندیانې داسې دي چې د پاکستان موږ وګورو عام ملټري ټریننګ نه راواخلي د دوی اکوپمنټس د دوی که زموږ ایرفورس دی که زموږ نیوي ده او که زموږ لینډ فورسز دي هغه ټول زما خیال سره دا دی چې هغه د امریکن سټرکچر دی بلکې هغوی سپورټ کړی دی او ټول میکانیزم د دوی دا دی زما دا یاره کېږي چې د پاکستان د کوم فوجي ډایمنشن چې دا ډېر زیات خطرناک دی د پاکستان په طاقت باندې به ډېر غټ اثر راشي ډاکټر صاحب پاکستاني چارواکي بیا وایي چې امریکا په دې قرارداد سره د خپلې ناکامۍ پړه په پاکستان اچول غواړي تاسو به څه وایئ سینټ چې دی نو دا ډېره طاقتوره اداره ده په دې د عموما چې کله ډیسیژن اخلي داسې سټریټیجیک ټایمز کې نو د دې ډیسیژن ډېر زیات امپارشل ښه دا خو د بي بي سي راپورټ دی تاسې به مکمل راپورټ هم واورئ او تاسو ته به معلومات هم وشي چې د پاکستان په باره کې امریکا یا یورپ دا څه پروګرام لري زه یو خبره کوم ما تقریبا نن 2 کاله مخکې یو ویډیو وکړه چې په هغې وخت کې د برطانیې د یو پونډ نه 140 پاکستاني روپۍ جوړې دي ما ویډیو وکړه ما ویلې چې په 3 میاشتې پس به تاسې وګورئ چې د یو پونډ نه یو برطانیې پونډ نه به 200 کلدارو ته یعنې 200 پاکستاني روپۍ ته به رسېږي د پاکستان اقتصاد به دومره خرابېږي اوس 240 کې دی او دا واورئ چې د یو ډالر نه به 200 کلدارې 200 روپو ته به دا رسېږي تاسې به وګورئ د 3 میاشتو نه واله 6 میاشتو پورې دا اقتصادي دغه دی دا د اټمي خبرې نشته چې زه اټم بم یم او زه سوپر پاور یم اټم بم دا ګېډه ده دا ګېډه چې د مړی اټم بم دی په اقتصاد باندې چې جوړ اټم بم دی اټم بم په د قیامته پورې به دا اټم بم به امریکې سره هم پروت وي او دغه چین سره هم پروت وي روس سره هم پروت وي دا یو به بل نه استعمالوي په اټم بم چاته څه ډوډۍ نه ورکوي چې اټم بم دغه دی اټم بم هسې د پاکستان اټم بم چینجو والی دی ختم دی او زه یاران دې ته یم دې خلکو ته چې دې راځي اوس هم په پاکستان باندې دغه کوي چې د چین دغه چې چین زموږ دوست دی نن که چېرته د چین 10 انجینران یا 2 دماکې وشو 2 بمونه والوته د چین به پاکستان پرېښی سیپک به هم پرېښی هر څه به یې پرېښی په منډه به یې ووالي هغه طرف ته د چین دا په دې خبرو هغه سړی پوهېږي چې انسان وي او که خر وي نو خر ته لګیا اوس هغه خر خو بیا په خبره نه پوهېږي هغې ته لګیا اوس چې په اقتصادي دغه څه خبر دی چې نړیوال سیاست باندې څه خبر دی
نو چین چې دی چین همیشه د دنیا سره وګوري په افریقي هیوادونو کې چین هېڅکله یو کار نه دی کمپلیټ کړی هېڅکله چین د یو ترقۍ کار چې په افریقایي ملکونو کې شروع کړی هېڅ مکمل نه دی نو همدغه شان د سیپیک همدغه شان یو شی راوسپړي او بیا ترې وروره شاته لاړ شي نو دا واورې دا لمبې را روانې دي د دې موږ پیشنګویي او دا خبرې موږ کړې وي موږ د تجربې په حساب کړې داسې نه چې موږ د څه شي نه خبر وو موږ دا ویلې چې په افغانستان کې د امریکې شکست نه دی دا د ټول یورپ شکست دی دا د ټول یورپ سره جنگ کول دي دا ټول یورپ سره دشمنی کول دي چین په څه کې دی چین څه شی دی چې پاک چین دوستي زنده‌باد بله ورځ که بم والوتو چین به خپل مخ تللی پاک بم پاتې او دوستي بم پاتې هر څه به پاتې نو خبره دا ده چې انتهایي سخت شپې را روانې دي انتهایي مشکل حالت را روان دي نه یوازې په پاکستان په افغانستان هم را روان دي زه دروغ نه ویم په افغانستان هم اقتصادي حالت اوس هم خراب دی نور هم خرابوي او دا چین روس امریکا بله ورځ درته ما په دې لایف کې ویلي چې دا ټول سره یو دي دې ټول ګوره تاسې وګورئ که نه ما تاسې ته بله ورځ په لایف کې یو خبره وکړه که دا چین دومره خپلواکی یا دا روس دومره خپلواکی خو دا د طالبان حکومت یې په رسمیت وپېژني که نه دا پاکستان دې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني که دې دومره دې ده کې خو دې نه پوه شي چې دا خپلواکه نه دي دا په خپل سر نه دي دا پردي غلامان دي دې د پردي په هر روانې کار کې دا ټول د امریکې لوبه ده او د سره روانه ده او دلته به خلک موږ ته راشي د نفرتونو دا د نفرتونو خبرې نه دي دا خو درته ما د پېښور د پوهنتون یو استاد یو ډاکټر د هغې خبرې دي بله ورځ دې پسې هم راشي ګلخانانو ویډیو ورپسې وکړئ و بدې ردې ورته وویې ورته غدارې دا خبرې دې ولې کولې چېرې امریکا چې دی پاکستان خرابوي یا یورپ چې دی پاکستان خرابوي د پسې هم شا به یې تکړه شي ویډیوګانې وکړئ نو خبره دا ده چې حالات ورځ په ورځ باندې خرابېږي ورځ په ورځ باندې حالات نور بدطرف ته روان دي د پاکستان اقتصاد موږ ته معلوم دی تاسې وګورئ موږ همیشه افغانان ورونو دا دغه کوو چې په افغانستان کې زورواکي دي او ټوپک سالاران دي او دا دي او غله دي او پیسې پټې کړي او اوس وګورئ د پاکستان 650 کسان دي که څومره دي د پاکستان اغلا کړي په خارج ته پیسې راوړي دلته یې کمپنۍ دي پاکستان ټول لوټ کړی دی راوړی دلته د دې نه مخکې په پامالي کې چې ورته وایي هغې کې 440 کسانو نو دغه پیسې دا قدرت د هغه خلکو په لاس کې دی څوک چې د امریکې غلاماني څوک چې امریکایانو یوروپیانو ته کار کوي دا پیسې هم د هغه په لاس کې دی قدرت هم د هغې په لاس کې دی ما او تا غریب تباه و برباد یو دا زما په دې خبرو ځان پوه کوي دا زه څه ویمه یو 15 منټه خیر دی که راسره ټیم نه وي بېادبي دې ډېره مافي ټایلټ ته یا چېرته تشناب ته لاړې او د ګېډه دې صفا کوله هلته پرې لږ سوچ وکړه چې دا زه څه ویمه دا زما د خبرو مقصد څه شی دی دا په دې نه کېږي چې پاک چین دوستي زنده‌باد او پاکستان ایټم پاور دی پلانې بستانې تاسو ټول د دې ټول اقتصاد د دې ټول شاته امریکا او برطانیه او دغه خارجي ملکونه ولاړ دي چې دې بټن هدسې کړه نه به وروره یو شی به هم نه پاتې نو خبره دا ده چې دا حالت را روان دي پاکستان انتهایی مشکلاتو طرف ته روان دی انتهایی اقتصادي حالات بالکل بدترج طرف ته روان دي پرون نه بل ورځ ما یو دغه وکته د پاکستان د نیوز والا دی زه هغه حوالې ورکوم چې زه د پاکستان د سیاستمدارانو حوالې ورکوم زه د پاکستان د جرنیلانو حوالې ورکوم زه د پاکستان د کرنیلانو حوالې ورکوم چې د هغې خبرې زه ابدا کوم زه د افغانستان یا د بل پښتون خبره نه کوم ځکه چې زه هغې باندې خو زما ګلخان ورور چې دی چې سر کې ماغزه نشته هغه خو په هغې پوهېږي نه هغوی دا غدار دی دا وایي خاین دی هغه لیکلي چې څوک وروره خلک چې دي بېکوره دي په پاکستان کې څومره خلک خارج ته روان دي زه پوهېږم چې اوس به وایي چې د افغانستان نه پاکستان ته خلک روان دي خو د پاکستان هم خارج ته خلک روان دي که نه نو دا وجه دا ده چې دا موږ دا چغې په دې لایفونو کې والي چې دلته به وګورئ دلته به یو تباهي راځي دلته به یو بربادي راځي شکست چې دی شکست په اقتصادي حالاتو کې په دنیا ته ورکول کېږي یو ملک چې خوارې تباه کې د هغې اقتصاد خراب کا هغه په نظامي دغه باندې نه دی په اقتصادي لحاظ باندې چین چې نن د دنیا سره دغه کې خو اقتصاد جوړ دی که نه و جاپان سره ایټم بم شته څومره اقتصاد دی اوس جرمني سره ایټم بم شته څومره اقتصاد دی اوس داسې نور په دې خارج کې راته یوروپیانو ملکونو هم یو ایټم بم نه لري هېڅ شی نه لري دا برطانیه چې ده برطانیه 80,000 پوځ لري
اتیا زره دی که 15 اتیا زره پوځ لري په دنیا باچهي کوي نو ته خو په لکونو پوځ نه دی جوړ کړی څه چې په پاکستان کې 6 لکه 7 لکه پوځ دی څه چې په انډیا کې 15 لکه پوځ دی چې شی په خلک د ولګي مړ کیږي نو خبره دا ده چې مهم ټکی چې دی هغه اقتصادي دغه دی د اقتصاد د لارې او موږ په لرو بر خپل پښتنو ورونو غږ کوو چې جنگ هم ستا حالت ته روان دی غریبي هم ستا سر ته روانه ده دهشتګردي هم ستا سر ته روانه ده ما مخکې در باندې غاړه خلاصه کړې بله ورځ زه اوس دا نه ویم چې زه اوس دلته راشم چېرې پاکستان د طبعي طرف ته روان دی او شکر دی او دا دی او هغه دی زه هغه سړی نه یم زه هغه سړی نه یم زه په هغه سړو کې نه زه په مرګ په بربادۍ باندې خفه کېږم خو زه دا سوال لرم چې دا 2 میاشتې مخکې تاسې د افغانستان په ملي اردو والا باندې څنګه خوشحالانې وکړې که دا نن د ټي ټي پي والا طالبان راشي او په اسلام آباد ونیسي ستا دا پوځ هم ختم کړي ستا دا آیسا هم ختم کړي ستا دا پولیس هم ختم کړي ستا دا هر شی ختم کړي او سپین بیرغ د اسلام آباد باندې ودرئ دی که زه خوشحالېږم ته ما ته بیا څه وې دې مقابل کې خو اسلام دی که نه اسلام په مقابل کې بیا ته ما ته څه وې ځان ته یو شی او ما ته بل شی ځان ته وروره بل شی خوښې ما ته شریعت خوښې موږ وایو چې ټولو کې د شریعت دي ټولو کې د اسلامي موږ دا خبره کوو موږ خو داسې نه دي ویلي چېرې په افغانستان کې د اسلامي او په پاکستان کې دې نه وي موږ وایو چې ټولو کې دي وي یا د پاکستان کې اسلامي په افغانستان کې دې نه وي دا خو د منافقت خبرې دي که نه نو خبره دا د افغانانو ورونو چې دا کفار ملکونه چین روس اروپا ټوله پاکستان ته یو ځای شوې ده او د وروس درته ولې ویم چې د وروس ولې ډېر ډک دی د وروس هغه ډېر ډک دی چې کله مجاهدین پاکستان ته راله او د پاکستان کومک او د امریکې په کومک او وروس هلته شکست وخوړو همه قړی پاکستان ته ډک دی هېڅکله دې تا سره انډیوالي نه کوي هېڅکله دې تا سره دوستي نه کوي او چین چې دی چین زموږ په دې مغزه نه خلاصېږي زه د خپلو پښتنو ته حیران یم چې 50 پاکستان یو طرف ته کې که نه څومره شیونه چې د چین نه امریکا لي هغه چې 50 پاکستان یو طرف ته شي دومره شیونه ته نشي اخیستی چین دومره اکسپورټ د امریکا دغه نه کوي د چین نه کوي دومره غټ اقتصاد باندې ودرولی د چین چې په اقتصاد ودرولی د امریکې ودرولی امریکا یې غټ خریدار دی ورشي که زما په خبره مې یقین نه راځي ګوګل یې کوي 100 ټریلیونه دغه قرضداره دی امریکا یې قرضداره ده د چین نه مال لري غټ خریدار چې دی هغه امریکا ده نو چین خدای والا چې د پاکستان په سر باندې امریکې سره دښمني کوي لږ مغزه استعمال کوي هېڅکله نه د دې مفادات دي د دې خپل مفادات دي مفادات ته چې راله سترګې بیا بدلې وي اقداران به وسئ زما خبرې د نفرتونو نه دي افغانانو لرو برو پښتنو ورونو زه چې دا مبارزه کوم زه څه انډین ته نه کوم زه څه کشمیري ته نه کوم زه پنجابي ته نه کوم زه بل ته نه کوم زه خپل لرو برو پښتنو افغانانو ته کوم چې پښتنو افغانانو ورونو نن چې د وړو بوجې د حل وګوره نن د ګیس حل وګوره نن د تیلو حل وګوره نن د همداسې پسې ورځه چې څه حالت در باندې را روان دي ستا د اړي به 500 یې خرچرې زر کېږي دا 500 روپۍ باقي د کوم ځای نه راوړي دا ټولو سره لاسونه یو ځای کړي دي نن چې د مسلمان په هر یو ملک یو مشکل راشي دا کفار که خپلو کې سره اختلاف هم لري سره یو ځای نن زه دا سوال کوم چې پاکستان زمونږ یو ګاونډي هېواد دی او طالبانو ته همدا وایي چې ته زمونږ دوست هېواد دی ولې په دې تورخم کې دا مشکل جوړ کړی ولې په دې چمن بارډر په چمن په ګیټ باندې دا دغه جوړ کړی مشکل جوړ کړی ولې دا فرانسه د جرمني سره خپل دغه نه تړي بارډر نه تړي ولې دا جرمني د هالند سره ولې نه تړي دا خو کفار هېوادونه دي او په اسلام کې بیخي بارډر شته دی نه بیخي پوله شته دی نه نو ځکه کفار ټول یو طرف ته دي هېڅکله موږ د دې په اقتصادي یو هغه چې د خدای عذاب چې راشي نو هغې ته بیا هېڅ څوک هم نشي ټینګېدی هغه چې راشي یو بله مسله ده مګر ته یقین وساته تاسې یقین وساتئ چې داسې عذاب داسې وخت په تاسې را روان دی چې تاسې به بیا وروره د سواد سړی به بیا وروره مهاجر کېږي لکه څنګه چې په کومو کیمپونو کې د افغانستان نه خلک راغلي او مهاجر شوي په هماغه کیمپونو کې د وزیرستان او د ملکانو د باجوړ د دیر او د سواد خلک مهاجر شو که مهاجر نه شو بیا دې مهاجر کوي دا کوم چې ناستې په ښارونو کې دا ټول مهاجر کوي نو حالت دې طرف ته را روان دي چې دلته نن د BBC راپورټ او زما هغه بلورځینی لایف وګورئ تاسې وګورئ چې هر یوه خبره مې کړې ده بلکل په هغې باندې مهر والې د دروغ خبرې نه کوم ځکه
زه په خارج کې ناست یم. زه تاسو له مثال در کوم که د جوارو پټي وي یا د غنمو پټي وي که همداسې ګرځې تا ته ښه ښکاري که د کوټې په سر ورته ودرېږي تا ته دا پټي ټول ښه ښکاري. نو موږ د کوټې په سر وانیو. موږ ته دا د دنیا چې څه روان دي کوم سیاست روان دی کوم حالت روان دي دا موږ ته دغه شان دي ښکاري چې د دې خلکو نیت څنګه دی د دې خلکو پروګرامونه څه دي دې سره رقم شی روان کړی. نو تا چې وایي تا چې تباه کوي تا چې د منځه وړي هغه به دې په دې اقتصادي لحاظه وانه وړي. تاسو ته ما ډېر مثالونه د اقتصادي لحاظه تاسو ته ما درکړه. دا به ایټم بم تللی هر شی به تللی او ته بس یې مهربانه ذلیل او تباه او بربادي. نن تاسو ته دا ویډیو زه بیا هم ښیم چې دا بعضې ورونو زموږ نه ده کتلي چې زړه ته یې سره نشي چېره ته د نفرتونه خوړې د نفرتونه نه خوږم زه یو منټ صبر وکړه دې دروانې بیا هم ګورم. ښه زما خیال سره دا دی چې د ټول غټ چې کوم اثر دی هغه به اقتصادي وي. لاولو په دې باندې دغه پابندیانې لګي شاید په فیټ اپ کې دوی بل لسټ ته واوړي بلیک لسټ چې ورته ویلی شي. په ایم اف کې د دوی د قرضو مسلې راشي. دویم چې کوم اثر دی هغه به ډیپلوماټیک وي. پاکستان به نور هم آیسولیشن سایډ ته لاړ شي. مطلب کوم ملکونه چې دي د امریکې په وینا باندې په یورپ کې الریډي یورپي یونین څخه پابندیانې لګولې دي دغه شانتې نور ملکونه دي. زما خیال هغه زیاده هم مسلې راشي. ایون دې ټایم کې سعودي عرب هم داسې یو ملک دی چې هغه په 90s کې موږ له سات راکړی هغه به موږ له ورانه کړي. دغه شان چین چې دی نو هغه الریډي زموږ سره په مسلو کې دی. دا ډیپلوماټیک کوم څه ډایمنشن چې دا هم دی د هغې نه علاوه چې بل دی دریم نمبر هغه عسکري ډایمنشن دی. پاکستان باندې به پابندیانې لګي هغه فوجي پابندیانې وي. فوجي پابندیانې داسې دي چې د پاکستان موږ وګورو عام ملټري ټریننګ نه راواخلي د دوی اکوپمنټس د دوی که هغه زموږ ایرفورس دی که زموږ نیوي ده او که زموږ لینډ فورسز دي هغه ټول زما خیال سره دا دی چې هغه د امریکن سټرکچر دی بلکې هغوی سپورټ کړی دی. هغه ټول میکانیزم د دوی دا دی. زما دا یاره کېږي چې د پاکستان د کوم فوجي ډایمنشن چې دی دا ډېر زیات خطرناک دی. د پاکستان په طاقت باندې به ډېر غټ اثر راشي. ډاکټر صاحب پاکستاني ګوره چې امریکا په دې قرارداد دا یو ماته لیکي وایي دروغ وایي. ته اوس انسان یې سترګې لري عقل لري شعور لري. دا خو د بي بي سي راپورټ دی او د پېښور د پوهنتون یو استاد خبرې کوي. نو دې کې دروغ څه دي؟ دومره بې عقل پښتنو سره به ستا سر وي. زه ورته څه یم دا ماته وایي دروغ وایي. دا د بي بي سي راپورټ دی. دا زما راپورټ نه دی او دا خبرې چې څوک کوي دا په پېښور کې ولاړ دی اسلام آباد کې ولاړ دی بل ځای کې نه دی ولاړ. نو خبره دا ده چې تاسې به وګورئ حالت انتهایی شدید حالت خراب حالت ته روان دی. ګورئ تا د خدای په لحاظ باندې ټوله دنیا کې یو هیواد موږ افغانستان په رسمیت نه پیژني. یعنې یو هیواد جرأت نشي کولی د امریکې د یېرې چې موږ وروره سیه مهربانه په رسمیت وپیژني. نو د دې نه تاسې معلوم کړئ. تاسې ته ګوره ما یو وخت کې دا ډېرې خبرې کړې وي چې دنیا چې ده دغه دنیا هیوادونه دا ټول غلامان دي. څوک د فرانسې غلامان دي څوک د چین غلامان دي څوک د امریکې غلامان دي څوک د روس غلامان دي څوک د برطانیې غلامان دي. خو چې مفاد یې راشي د دې ټولو د غلامانو په مقابل کې د دې 15 هیوادونه نه دي دا پرمننټ ممبر چې ورته وایي د یونایټډ نیشن برطانیه رشیا روس امریکا چین او فرانسه. دا 15 هیوادونه دي. دا د دنیا بدماشان دي موږ چې ورته زورواکي ویو غصبګر. دا 15 هیوادونه د دنیا غصبګر او دغه دي. دا اومن رایټ او دا انساني حقوق دا ټول دروغ دي. دې څومره تبعیه وکړه په عراق کې په افغانستان کې یا په سوریه په نورو ځایونو کې. څوک کولی شي چې دې محکمه کړي؟ تاسې لیدلې څوک کولی شي دا محکمه کړي؟ نر غوندې مو یې کړي دي صاحب مهربانه 200 او ته یو کار چې وکړې د والا صاحب مقابل کې راوچتېږي. ولې چې زور دي وایي دغه زور چې دی زور اوبه چې دی هغه په پیچومې وانې مخېږي. نو دی وروره دغه دی په طاقت کې دی او که موږ همدا چغې والې چې د پاکستان پښتنو دا بعدې به چې موږ مخالفت کوو. ګورئ دا حالت دروانې را روان دی موږ یې وینو. او که تاسې یقین نه راځي 2 کاله مخکې آی ټي وي خیبر کې کار کوي حسن علي نومېږي ګفشي نومېږي خبریال چې دی چې هغه اقربانانو کنځلې منځلې ورته خلکو وکړې د فیسبوک نه پسې ورک کړو. هغه تاسو ته ویلې چې ګوره دلته په اقتصادي لحاظه خیبر پښتونخوا تباه کېږي. د دې نه کارخانې ځي پنجاب ته د دې نه کوم شیونه چې دي دا پنجاب ته ځي. زما نه ده د آی ټي وي خیبر د اوس په هغې ته هغه به هم بیا خلکو وایي چې دروغ وایي. هغه ټولې خبرې د هغه په دغه پرتې دي. نو دا مام دا چغې والې چې اوس تاسې وګورئ
همدغه طرف ته خبره روانه ده. دا زما لایف دغه تقریبا 3000 کسان ګوري. که زما دا خبره رښتیا نه شوه د 3 میاشتو نه واله 6 میاشتو پورې دا زما ویډیو دا زما نت دا په نت باندې پرته وي. د پاکستان د یوې ډالر نه به پاکستاني 200 روپۍ جوړیږي. کله چې ډالر اوچت شو ټومیټیکلی غربت راغی، غریبي راغله، اقتصادي حالت راغی، بدترین طرف ته به رواني، بدترین طرف ته رواني. ته ماته وایه چې چا روپۍ اوچته ده؟ ډالر دی وروره پار طرف چې دی، پونډ دی پار طرف چې دی. دې مقابله ته څنګه کې؟ هر ملته چې دی انګلیش دی، هر ملته چې دی انګلیش دی، په انګلیش په وایي میدان باندې به ته انګلیش وي. خو زور دی که نه؟ طاقت دی، اقتصاد دی که نه؟ خدمت یې کړی که نه؟ نن موږ هر یو بچی د قاري نه مخکې وروره د انګلیش پې زده کوو چې یاره زما بچی د انګلیش زده کړي. ملا دې نه خو زما بچی د انګلیش زده کړي چې وروره یو 2 روپۍ راته وګټي. زموږ د ملایانو څه حال دی؟ زه د حق علما د حق قاري صاحبانو ته احترام لرم، خو نن زما د قاري صاحب د ملا صاحب د ډوډۍ درک نه لګي. زما حالت دومره خراب دی که هغه په افغانستان کې دی که پاکستان کې دی. او ته راشه په سعودي کې ملایان وګوره، ښایسته کور به یې وله ورکړی د جومات سره خوا کې، برق بل به پې نه وي، ګیس بل به پې نه وي، ښایسته کتبخانه به وي، موټر به ورسره یې مهربانه، ښایسته پاکې جامې اچولي، سر کې چې راوځي 4-5 رقمه سپری په ځان اچولي. او راشه زما مولا وګوره، که کوم یو وروره د حق مولای هغه وروره په کلي ولس کې یو خان، یو ملک، یو سردار، یو دغه راګیر کړی، ورته وایي چې دلته زه تنخوا در کوم زما په طبیعت به مسلې کې. یعنې زموږ مولایان هم خوار کړي دي زموږ د پښتنو. راشه په د اسلامي ملکونو کې ته وګوره، په عرب، په سعودي، په قطر، په دوبۍ، په ابوظبي کې دې ټولو کې زه ګرځېدلی یم. زه په د یوروپ کې ګرځېدلی یم چې دلته د مولا څومره حیثیت دی. دلته مولا یو خبره د قرآن او د حدیث نه بله نه کوي، یوه خبره د قرآن او د حدیث نه بار نشي کولی. خپله ځکه حق بیانوي، ځکه دلته هر شی نمبر 1 دی. څنګه چې دا شیونه نمبر 1 دي، دوکۍ پکې نشته دی، دغه شان د مولا هم نمبر 1 دی. هېڅ تا ته غلطه مسله نه وي. دلته موږ تقریبا ډېره موده مخکې دلته په انټرس یا په سود باندې کور اخیستل کېږي. که یو سړی غواړي چې میلیونر شي زر، نو هغه بیا دې کار ته لاس ورشي، بینک پیسې درکړي. پیسې دلته شته دی، ورکر نشته. زموږ ستاسې په ملکونو کې ورکر شته، پیسې نشته. نو دلته کور یې اخیستو، کور چې دی د میاشتې به ته 300 یا 400 ډالر یا پونډ به ورکې. نو هغه موږ لاړو دلته یو پنجابي مولا و، پوښتنه ترې زموږ ملګري کوله چې یاره زه کور الم. هغې ورته ویل خان به یې کور بنالې په سود باندې. ویل سود چې دی بالکل ناروا کار دی. ډایرکټ یې ورته دا مسله وکړه، داسې یې ورته ونه ویل چې هغه غر او دا غرې ویشتو، ځکه هغه مولا موړ دی. د هغې مولا کور وګوري، د هغې موټر وګوري، د هغې زندګي وګوري، هغه د چا مربوط نه دی. زموږ مولا چې دی وروره صاحب مهربانه خلکو ګیر کړی، زموږ مولا خلکو دغه کړی. نو خبره دا د افغانانو پښتنو ورونو چې الله دې رحم وکړي. حالات ډېر سلامونه د ستاسې ټولو سلامونو ته وعلیکم سلام. څوک چې بد کمنټ لیکي، غلط کمنټ لیکي، هغه د هغه خپل تربیت پورې ده. ما مخکې هم دا ویلي، ګورې دا بعضې زه وینم دومره ګیره به یي، دومره کمنټ ته چې زه وګورم چې هغه د دې فیسبوک چک کړم، دلته بیا د پی ټي اې دغه لګولی، عکس بیا لګولی د پی ټي اې د عمران خان، او لاندې بیا کنځلې لیکلي. نو اوس که زه ته ما مجبوریه چې زه عمران خان ته کنځلې وکړم، زه خو عمران خان ته احترام لرم، خو ته خو دا هغه چا ته ولیکه چې څوک کنځل کوي، دا هغه چا ته ولیکه چې څوک ستا مقابل کې کنځل کوي. نو ته اوس ما مجبوریه چې زه عمران خان یاد کړم. عمران خان ما ته معلوم دی چې دلته په لندن کې څنګه ژوند تېر کړی، خو زه د هغه په خلاف باندې یوه غلطه خبره نه کوم. تنقید به کوم، تنقید ما په اشرف غني کړی، په طالبان هم کوم، مګر یوه خبره ثبوت کړه چې ما غلطه کړي. او ته دومره بیعقلې، ته دومره خرې چې ته خپله غواړې چې عمران خان ته خلک د مور، د خور، د لور کنځلې وکړي. زه خو داسې سړی یم په دې لندن کې مې ټوله دنیا مې پېژني. زه د هغه باجوا پروا نه ساتم، زه د هغه ټول پاکستان پروا نه ساتم. دغه ټول ما پېژني، ایم پي والا، کونسلګران په کوم ښار کې چې زه اوسېږم د ټول پاکستانیان دي. نو بدماشي بیا د سړي په افغانستان پاکستان کې نه معلومیږي، بدماشي بیا په خارج کې معلومیږي. که ستاسې کې هر یو بدماش وي، هر یو در کې داسې تورزن وي، زما ښار معلوم دی، زما حجره معلومه ده، را میدان ته که په انګلینډ کې چې زه ورسره بیا بدماشي وکړم، نو اوس لګیا اوسه په فیسبوک کې ګډې وډې لیکه یا ویډیوګانې ما په خلاف ډکوه. که نر بچی نستی دلته د ما ته بدماشي معلومه که په انګلینډ کې چې بیا بدماش زه یم، که بیا ستا د پاکستان پسې چې ټول دغه کې ډېر مینهپالي دي چې هغه بدماشان دي. نو خبره دا ده چې ګډې وډې مه لیکئ، نه په ګډو وډو تاسې چې شی کولی شئ، نه چې شی لاسته درځي. ما مخکې ویلي دي چې زما مبارزه چې ده، دا به د حق مبارزه وي، دا به د لر او بر افغان مبارزه وي، د لر او بر افغان، د لر او بر افغان،
د لر او بر پښتون دپاره به وي، د لر او بر پښتون دپاره، د لر او بر پښتون دپاره. اول افغان دی بیا پښتون دی. چې کوم دی چې زه افغان نه یم هغه سره پښتون نه دی. او که چاته زما لایف خوند نه ورکوي وځئ زما لایف ته بالکل مه راځئ. که چا زما زه نه خوښېږم او زما لایف یې نه خوښېږي بالکل مې ګوري. څه ضرورت دی چې زما لایف ګوري؟ زما خدای زما په میلیونهاو مینوال دي په لر او بر پاکستان، افغانستان، انډیا کې ټوله دنیا مې ګوري. ستا ته زما ضرورت نشته او دوه کسان ته چلته راشئ. ځئ خپل کار کوئ که شرم درکړي. ځکه دا خو زما فیسبوک دی، اجره ده، زما بنډار ځای دی. زه خپلو پښتنو ته لګیم خبرې کوم. تا ته خوند نه درکوي مه لایک کوه، دا پیج مه لایک کوه، ځه ورکېږه که شرم درکړي. په دې خبره باید چې ته پوه شې. نو افغانانو ورونو انشاءالله موږ به خپل اواز اوچتو او دا ویو چې اوس پاکستان انتهایی کندې طرف ته روان دی، انتهایی حالت ته روان دی. مخکې دا موږ دا فکر کوو چې افغانستان به بدترین طرف ته ځي، مګر اوس دا حالت داسې معلومیږي چې اول د پاکستان نمبر دی. که زما په خبر نه راځي ورشئ د سلیم صافي صاحب انټرویو واورئ یا د نورې د پاکستان د سیاستمدار انټرویو واورئ. تاسو ته به خپله وضاحت وشي چې را روانې 3-4 میاشتې څه حالت راځي پاکستان کې او څه حالت راځي افغانستان کې. نو دا ټول ما تاسو سره یو خبره په ثبوت سره په منطق په دلیل سره مو کړه. الله مې عزتمن لره خوشحاله اوسئ. ما دا نوی پیج جوړ کړی، زه به یو ویډیو هم کومه انشاءالله. ستاسې نه به زه مننه کوم. زما دوه درې جمعې کېږي چې دا پیج ما جوړ کړی او په 2-3 جمعو پیج په جوړولو کې زما ویډیوګانې میلیون خلک زما په پیج کې کتلي. یعنې 4-5 ویډیوګانې ما کتلي چې 1.5 میلیون 12 لکه 14 لکه دا ټول ستاسې مینه محبت دی. زه ستاسې نه مننه کوم او دا وایم چې دا زموږ او ستاسې یو ځای مبارزه ده. که تاسې شیر نه کوئ، تاسې لایک نه کوئ، تاسې کمنټ ور نه کوئ، زه څوک یم چې زما غږ به زما خو یو فیسبوک دی، خو دا ستاسې په وجه باندې ستاسې د تشویق په حساب باندې حالانکې په ما باندې والله چې در طرف نه دغه دی فشار دی چې پرېږده بس دا کار مه کوه دا کار. زړه مې درکوي قسم ده خورم چې په خپلو پښتنو افغانانو مې زړه درکوي. ما ته زور معلوم دی د خپلو پښتنو که نه، ما ته حالت معلوم دی د خپلو پښتنو که نه. ما پښتانه یو بل ته تکړه دي چې ټوپک راوالي هغه دیر کې موږ اته څو پښتانه په معمولي خبره روان یو بل سره ویشته. داسې په نورو ځایونو کې و پښتنو خدای دې د نیکو هدایت وکړي. ستاسې به ټول عمر دا کار چې په مړزانو به خلک ولئ، په سپو به خلک ووئ، په ځمکه به خلک وژنئ. خپل ورور ته به تکړه سئ، خپل پښتون ته به تکړه سئ او نورو خلکو ته مملا ماتئ، نورو خلکو ته زنده‌باد وي، خپل ورور په ټوپک ونیولي. نو بس دی خدای ته وګورئ پښتنو. نور زه تاسې وانې غږ کوم چې قسم درته خورم چې زه په کوم زه څه رقم خفه کېږم ولاکې پنجابی یو بل خلک خفه شي، ولاکې در باندې بل خلک خفه شي. قسم درته خورم چې نن په انډیا باندې سختي راشي که دا پنجابی ورسره خفه نه شو زه د خدای راستي، که نن په پاکستان پنجاب باندې سختي راله او دا د انډیا پنجابی ورسره خفه نه و زه د خدای راستي. ما په ثبوت رسولې دا خبره. دلته په دې انګلینډ کې 14 لکه پاکستانیان چې زیاتر پکې پنجابیان او دغه دي، یو بل سره داسې مینه محبت لري، یو بل سره داسې سره یو ځای دي، یو بل سره داسې وروره سره مهربانه. ته وایې چې د ترور یا د ترور زامن دي یا سره ورونه دي. او زموږ پښتون وروره سره مهربانه. ته د افغانستان پښتون یې، زه د پاکستان افغانستان پاکستان پرېږده اول زه ستا ینه یم، ته زما ینه یې، ستا د چا پلار دې نشو جدا کولی. دا خو د قرآن په خلاف باندې دا خبره ده چې دوی هم چې لر او بر افغان پښتون یو نه دی. الله پیدا کړی نو د الله په ورکړه کې زه اوس دوی هم چې الله زه نه یم پیدا کړی، نو زه الله پیدا کړی یم افغان پښتون. دا د یو مور بچي دي، د یو ادی دا بچي دي. ملکونه جوړیږي ماتیږي. پاکستان جوړ شو، بنګلادیش ته څه شو؟ بنګلادیش ته لاړو که لا نړو؟ ملکونه جوړیږي ماتیږي، مګر جغرافیه قومونه چې دا هېڅکله نه جدا کېږي. اما زما خټه ده، زما وینه ده، زما وجود دی، زما مخالفت خو پورته بعضې افغانان بیا کوي، خو په دې رانه څوک نشي دا کولی چې دا زه لر او بر یو افغان ونه ویم. تر مرګې ورځې پورې به دا چغې وام، تر مرګې ورځې پورې چې لر او بر یو افغان او جوړیږي به انشاءالله لوی افغانستان. الله هم خوشحاله آباد لره. عزتمن شئ چې ما سره میسه واخیسته. دغه زما خبرې تاسې ځان سره ریکارډ وساتئ چې راتلونکې 3 میاشتو نه 6 میاشتو پورې حالات انتهایی شدید طرف ته روان دي او دغه هیوادونه چې دي زموږ د دې ټولو افغانانو یا پښتنو یا دغه دپاره ټول لاسونه سره یې ورکړي دي چې موږ تباه کړي، موږ ذلیله کړي، موږ وږي کړي، موږ محتاجه کړي. نو بیا دې الله مل شه چې نور تاسې پوهېږئ که نه پوهېږئ زما په خبرو ښه وخت ولرئ. الله مې عزتمن لره. ټول پښتانه افغانان دې الله تعالی راته خوشحاله لري. الله تعالی دې نور د سعودي، د دوبۍ، د قطر، د ابوظبي، د لاهور، د کراچۍ
د نور د ملیشیا د دې ملکونو د دې مسافرت مهاجرت نه دې خدای په اخلاص کړي. خدای دې په خپلو بچیانو سره نصیب وکړي او خپل بچیانو سره چې هملته ورته قب ډوډۍ راوړي نیمه دې خپل کور کې خپل بچیانو خپل مور او پلار سره دې وي. په الله سپارم ښه وخت ولرئ ښه شیبې بیا به م انشاءالله لایف راځو بیا به م راځو. عزتمن شئ خوشحاله شئ. ډېره مننه در کوم. په الله سپارم. خدای په امان.